السلام علیکم. زما د خوازیخیل ټولو درنو مشرانو کشرانو همزولو ته ډېر په مینه باندې سلام. نن چې مونږ دلته کې راغلي یو د خوازیخیل قوم یو ډېرې درنې کورنۍ ته او غني خان کورنۍ ته نن راغلي یو. دا زمونږ یو ډېر ستر مشر، یو ډېر دروند مشر، بلکې زه به دا ووایم چې زمونږ د خوازیخیل قوم یو پہچان چې مونږ یې په دې ناړۍ کې، په دې سیمه کې، په دې پوره بر صغیر کې، بلکې پوره دنیا کې مونږ له یو پہچان راکړی د دې قوم ده. نن چې مونږ د هغې ډېرې ته راغلي یو، زه به ستاسو د هغې په منځ کې ډېر نه حالي کېږم او د ټولو نه لومړنی خو بیرام خان ډېره مننه، تاسو ته مونږ خوش آمدید وایو او تاسو چې یو خپل مختصر شانتې تعارف زمونږ دې مینوالو سره خپل شیر کړئ. السلام علیکم. زما د قوم مشرانو کشرانو ته ټولو په جمع سلام علیکم. زما نوم بارام دی او زه د غني بابا نسیمه، غني بابا مشر نسیمه د فریدون خان زوی او زمونږ چونکې هغه سلسله داسې ده چې دغه به زوی دي وي چې ووایه د قوم سره تړون دغه که نه نو هغه دا ده چې بارام خان بابا او دغه دوه زامنو عبدالغفار خان بابا او دغه نومونږ عبدالغفار خان بابا په خیر دغه کې بیا کول کېږي که نه د غني بابا نسي. نو دا ده چې یووالي او تړون چې دا ډېر زیات ضروري دی، خاص کر دې وخت کې چې تاسو وګورئ هر ځای کې هر کور کې بې اتفاقي ده، رور سره رواني، کور کې دننه یو بل سره خلک خبرې نه کوي. نو د یووالي ته او د تړون ته ډېر زیات ضرورت دی په دې زمانه کې. او بل دا چې یاره یو دغه خبره چې یو موټي او یووالی نو خلک په تصویر شي مضبوطي په خپل دغه. بل دا ده چې دې وخت کې لکه د خفګانونو او شیونه ډېرې نو ډېرې مسلې په دې جرګې په دې مرکې په دې باندې اوارېږي که نه نو هغې لپاره دا تړون چې دی دا ډېر زیات ضروري شی دی او زه چې دې وخت سره او دې وخت سره ډېر زیات ضرورت دی. سل مسلې راپېښې چې هغه انسان په خپله په یوازې نه شي کولی، نه کې د قوم ضرورت و. زه خو ذاتي طور قوم پرست یم، چونکې ما نو سروس کې یم، زه بهر پاتې یم. زما اول پښتون قوم ډېر خوښ دی په خپله او د پښتون قوم نه بیا زیات مې خپل خوازیخیل قوم ډېر خوښ دی. او لکه چې کوم ځای زما منډه تړلي یا څه دغې چونکې زمونږ نوکري ده نو هغه ډېر هغه وخت هغه میټینګونو شینو کې بیا راته ګرانې ورکوی نه شم، خو نور دا ده چې منډه تړلي یا زما د لحاظ سره چې څه وي نو هغه زه خپل قوم او خپل کشرانو ټوله کوم. او یووالي او مضبوطتیا چې دی دا د دې وخت ضرورت دی که نه. او سړی چې یو ځای کښېني نو خیر دپاره دا د خیر دپاره یو ټولنه ده غونډه شوې ده، لکه ډېر خلک کښېني شر دپاره، دا د خیر ښېګڼې لپاره یو ټولنه ده قوم. او بیا دا ده چې دا ځوانان هم سبق وایي نو هغې لپاره د یو نوې لارو ښودنو لپاره بابر خان هم پرې ډېر په دې دغه کړي دي که نه چې یاره هغه نوی هلک رالوی شي یا دغه شي وایي یاره زه څوک یم نو د هغه لپاره یو لارې ښودونکي یو دغه شي یاره ته په دې لاره لاړ شه په داسې لاره شه نو هغې لپاره هم زما په خیال ډېر زیات ضرورت دی. او دې وخت کې چې سړی راویښي هر څه ته یې پام وي هغې کې چې ټول په شریک او په یو ځای او ډېر داسې شي اوس لکه دې د مخبرو کې دا مونږ شجرکاري وکړه داسې نور ډېر شیان په تړون باندې خلک کولی شي، په یوازې یو تنه تنها نه شي کولی. زه به ډېر څه ویم چې یار زه دې لکه دا کټ اوچت کړم زه دا کاڼ اوچت کړم خو زما به نورو ملګرو یا نورو اوبو ته ضرورت دی. هغه مشوره او دا خو پیغمبر علیه السلام هم کړې ده. زما په خیال دا تړون یو ډېر ښه شی دی او دې کې حساب اخیستل پکار دي. او چې کوم زما نور خوازیخیل ملګري چې کوم د دې څه دي ادې هم د دې څه چې دا خو ما نه څه خوري نه څه اخلي رانه نه الټا زما هغوی سره مشرانو سره پکې میلاو شم څه خیر ښېګڼې خبرې وکړي که په ما څه مستۍ هغه ورسره دغه کړمه نو دې کې ټول حصه والي او د دې دغه شی زما بیرام خان تاسو نه به یو تپوس بل دا کول غواړم چې تاسو مونږ سره لږ دا خپل تاثرات شیر کړئ د خوازیخیل قوم د کنټریبیوشن حوالې سره چې د دې قوم څه خدمات دي د دې علاقې دپاره یا د دې د علم دپاره یا نور داسې چې تاسو ته کوم معلومات وي مونږ سره هغه شیر کړئ چې زمونږ د آډینس هم ټول د هغې نه خبر شي. ښه جي زه خو به د خپل چونکې د نیکه بابا خبرو کوم چې کوم ماته بابا کړی و د خو غني بابا کړی و. غني بابا چونکې دلته دوه قومونه لکه چې هغه ځمکې ده دلته نور هم شته خو بابا به وایي چې لکه زه به د دې دواړو خبرې وکړم. هغه به چونکې دا خبره کوله وي مشرانو به وایي هغه وایي چې مشرانو نه هغه اورېدلي چې لکه دا خوازیخیل او پنجخیل که نه نو بابا وایي چې دا شو چې دوه وروڼه یو خوازي خان او د بل پنج خان نوم 100,000 جریبه به ځمکه د یو ورور وه او 100,000 جریبه ځمکه د بل ورور وه. خو چونکې پنجخیل داسې تیز میز و زمونږ نه داسې هغه
د جګړې وګړو دې خبرو نه وو، نو دوی بیا خپل کومک له نور ملګري یا راوستل چې هغه دې سره شریکتیا کوي که نه. او بله دا وه چې د دې نه علاوه چې کوم دی د بهرام خان بابا والي سره به زه خبره وکړم چې بابا وایي چې په خپله تعلیم یې نه و کړی، بې تعلیمه و، او چې سایم بیا کو نو وایي جیم دې ولیکه. خو وایي دا بیا ډېر شوق و چې یاره زما دا بچي زه ولېږم، ځکه ډاکټر خان صاحب او باچا خان بابا ایډورډز کالج ته ریزیومې ته لېږلي وو. هغه وایي چې دوی ما ته اخبار ولولي چې دې کیسې لیکلي دي چې ما چې دې خبرونه څه دي، په دې کې به دلچسپي وه. نو د هغې په وجه دوی تعلیم له ولېږل، چې تعلیم نه دوی ولېږل نو تعلیم سره دوی کې رڼا راغله. نو دوی بیا د ماشومان او د واړه او دا ټول بیا چې تعلیم ته لاړل، نو تعلیم دوی کې ډېر فرق پیدا کړ. او د دې نه علاوه دا ده چې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه دوی هوارې کړي دي که نه، په سلا مشوره باندې، لکه جنګ جګړې او دا شیان یې دومره نه دي کړي، او د هغې په نسبت د نورو په نسبت امن پسنده پاتې شوي دي. او بل باچا خان بابا بیا د آزاد سکول او دا شیان جوړ کړ. ډاکټر خان صاحب په خپل وخت کې ډېر داسې مفت علاج یې خلکو له کړی دی. او نور هم داسې ډېر مشران وو. د ما ته خو ډېرو دغه پته نشته، خو چې کوم راته ده عمر خان بابا، عظیم خان پول، نور عظیم خان پول چې په نوم دی عظیم خان بابا، ډېر کسان وو که نه، هغه ډېرو مشرانو ډېرې خبرې دي. او ما ته چې بابا دا کړی نو هغه راته یاد دي. او بس بهرام خان دا خو چې تاسو مونږ سره د اسلافو او د تاریخ لږ خبره وکړه که نه، زه به دا غواړم چې تاسو مونږ ته لږ زمونږ د روایات یا کوم اقدار هغه چې کوم زمونږ پخوا د پښتنو وو، زمونږ په دې کلچر کې، په دې معاشره کې، زمونږ په زندګۍ کې به هغه موجود وو او هغه اوس ورک شوي دي، نو هغه روایات یا اقدار هغه کوم تاسو داسې ګڼئ چې هغه ویلیویبل مونږ نه اوس ورک شوي دي او هغه مونږ دوباره ریوایو کولی شو. زه دا شیز محسوسوم چې د هغې کمې د نن سبا ډېر، لکه پخوا به دې حجرې وي که نه، حجرو کې به دا و چې حجرو کې به یوازې دا نه و چې خلک وایي چې مړه خلک ناست وو، پروګرامونه دي، نشې تماشې دي، دا هغه خبرې به پکې نه وي. په حجرو کې به مشران ناست وو. نو مشرانو کې اوس په کشرانو کې داسې ختم دی چې تاسو خپل کشران ووینئ، اکثر به خبرې کوي، خوراک کې به یاره ماله چکن راکړې، ماله فش راکړې. پښتو ژبه لوستل یې ختم کړي ده، سمه پښتو چې اوله نه ورځي. لکه اوس ډېر خلک وایي سالن راکړه، چاول راکړه، هلکه زه وایم روجي ورته وایې، سالن ته انګولې وایې. دا تاسو د خپله ژبه ولې په خپل ژبه تاسو ځان بد ښکاري. او د دې نه علاوه لکه لوی لوی هلکان به وي که نه، او زه په دې باندې ګڼم لکه اوس لکه په حجرې په ناستې ولاړه به مشر سره په خبرو باندې به نه پوهېږي، پس لاس میلاولو نه پوهېږي، داسې لاس به درکړي په خیر هلې یا سلام. لکه اوس زه یو ډېره ښه کورنۍ ده زموږ چېرته دی، زه چېرته یو ځای ته دوا له تللی وم، ډېره ښه کورنۍ ده، هغه پلانکي د دې خواجوتي څه خورایي دی که څه دی، هغه راغی ما سره، هغه مېلمه بل مېلمه سره زه راغلم، ما سره میلاو شو، ما سره داسې لکه میلاو نه شو که نه، به راغی ما سره داسې لاس داسې یو ګوته یې ورکړه. نو ما هغه ته ویل لکه دا ولې یار دا ازمان څه ناجوړې ده که ولې زه خو تا سره ولاړم. و یاره به دې اسلام آباد کې پاتې شو، دغه د میلاوېدو او د دې خبرو به نشته دی. نو زه دا وایم چې لکه پخوا به مشرانو نه هغوی به تا ته خو چې لاس میلاو کړه، په دواړه لاسه میلاو کړه. حجرې کې چې مشر راشي ور بدرېدې، کټ کې کټ لنګې ته به ته کېناست، یا به سر ته کېنو، بالغ به ورته ټیک کړه. اوس نن سبا خو د دې خبرو نه خلک خبرو نه لاس میلاوېدو باندې نه پوهېږي، هغه شی نه هېر کړل که نه، هېر کړل. او بس لکه زه به دا ته وایم چې زیات تر پرې د مغربي ملکونو اثر دی که نه. مغربي ملکونو خو هغوی خو خبره د خانداني سیستم یې ختم دی، اجند یې ختم دی، په ناستې ولاړې شی نه نشته، خاندان یې ختم دی. لکه د دغه شي چې زوی د 1300 کالو شي، پلار ورته د کور نوځي وي ځان نه ګټه وي، ځه بس وي زما نور کار نشته دی که نه. مونږ دا ګڼو چې هغه پخوا د مشرانو عزت او هغه ناستې ولاړې طریقې، هغه آداب هغه ختم شوي دي. نه په دې کې او د هغې نه علاوه پښتو او کلتور هغه ډېرو داسې ښه شي نه چې کوم هغې کې ښه خلقي خبرې وي که نه، لکه د مشر ادب، د خبرو طریقه، څنګه به زنانو سره څنګه به میلاوېږي، سړو سره به څنګه میلاوېږي، ولاړه ناسته هغه شي نه تېر دي که نه. به یا به انګریزۍ کې خبرې کوي، یا به د هغې هغه ټي وي مووي ته ګوري او وایي چې دا زموږ کلتور دی که نه. یا داسې چې اوس لکه هغه درنې خبرې به هم نه کوي، ډانس او ګډاګانې به کوي، او بس لکه بل مشر به خبرې دلیل به نه کتلی چې دا خبره دې ولې کوي، هلته وایي چې مړه هسې لګې غول خورې، بیا به یاره وي خفه نه شي، ما خو د خبرې ثبوت نه و، هسې مې خبره وکړه. هلکه اول د خبرې تحقیق ده. بل دا شی زه ګڼمه چې اوس کشرانو کې عدم برداشت ختم دی. لکه چې اوس تا تورې جامې چولې ما سپینې، دی وایي چې ستا ولې تورې دي، ته به هم سپینې اچې، که سپینې اچې ته غلط یې. لکه ټیک ده، دا چا خپله خوښه ده، د چا تورې خوښې، چا سپینې خوښې. او بل زما نیکه چې کومه خبره کړم، زه په دې میسج کې ورکوم چې ګوره زما څه ملګري دي مختلفو پارټو کې، هغه به ما ته وایي چې بچي وایي
سیاست په خپل ځای او رشتهداري تعلقدار دا په بل ځای کنه. لکه اوس هغه ضروري چې اوس دغه یو پارټي دی ته په مخ کې کښېني هغه پسې سپکې خبرې وکړي هغه به ظاهره خبره هغه به خفه کېږي پرې هغه ته ویل ته زما یې پسې مه کوه زه ستا خپلولي او ډوډۍ په خپل ځای ده. هغه څیز د دې څیز خیال ساتل پکار دی. او زه چې یو غونډه او زما چې خوښه ده په قاضي خیل را جرګه هغې کې دا خبره ده چې سیاسي د دغه لپاره یو خانداني شی دی. زه ولې په دې ډېر ویلو ورکوم او زما ډېر خوښ دی. بهرام خان زمونږ بیسیکلي د دې چینل چې کوم مقصد دی نو هغه 3 فرنٹ باندې مونږ په دې کې کار کوو که نه. ایجوکیشن دی، انفارمیشن دی او انټرټینمنټ دی. نو زما خیال دی چې د محدود وخت کې تاسو د ایجوکیشن یا د تربیت حوالې سره مونږ ته خبرې وکړئ. څه مونږ پکې لږ ډېر چې کوم دی نو انفارمیشن هم مونږ ته د خپلو اسلافو او تاریخو میلاو شو. اوس انټرټینمنټ والا حصې کې چې کوم دی تاسو مونږ ته اول خو د غني بابا یو ښکلی شانته چې کوم دی نو نظم ووایه او بل د غني بابا سره اسوسییټډ دلته کې به زمونږ د مینوالو ته د لیدنو والا خلکو ته هغه به مونږ ته څه داسې څیزونه د هغې وښایه چې زمونږ د کتلو والا خلکو هم لکه په هغې باندې چې کوم دی نو تسلي وشي. جی انټرټینمنټ حوالې سره ها نو هغه دا ده چې بابا چې کوم دا دوی ته به پته وي د اکرام الله خان د دوی ناست دي دوی ته پته د مشران دي مانه که نه چې هغه به موضوع ته ډېر ته زما بل نیکه د خدای وبخښي پیر محمد خان او دوست محمد خان د خدای د خاورې سره وبخښي هغه به رباب و نو بابا به ناست و اکثر دلته به قصه خانې نه خلک راغلي هغوی به بیا وي لاړل که نه هغوی ته به ځکه چې بابا به ورته شا به غږوی هغه به دغه کېده نه پیسې به یې ورکولې که نه خو شا به چې غږوی که نه بله مخکې ورځ کې راته چا یو خبره وکړه وی دلته ایمل راته خاص کر خبره کوله وی اسفندیار کاکا راته خبره شریکوله ورسره چې یاره د بدو د قسمته چېرته دلته تانې ته به څوک دغه راغلي یو پولیسوالی د تانېدارو دغه خانمۍ ته نو هغه چېرته دلته د دوی زمیندار پسې څه وارنټ وکړو چې شو نو هغه یو ځل راغی وی دوی وایي چې خان څه چې خان خبره برج کړې بابا له ورختلي دي او هغه پولیسوالی چېرته پولیسواله ورته وایي چې یاره دا اسفندیار کاکا د دې خبرې کوي پولیسواله ورته وایي چې یاره پولیسواله پسې اسفندیار کاکا راغی نو هغه وایي چې یاره بل یې وګورئ دغه ته دغه دی که نه هغه پولیسواله چې کله هغه چېرته د خولې نه ختلي دي بابا ورته وایي یاره دې ستاسو څه نامه ده دوی خو کتې چې وردی ورته کوي وایي زه دې پلانکي خټک یم ښه وایي چې خټک یې بیا خو بنګړه شوي نو بس هغې هغې ټول اخته کړي دي او اسفندیار خان وایي چې زه ولې نو مې بر وایي چې پولیسواله هم بر وایي چې خان ښه ده چې راغلې مونږ خو خان هم پرېږدي نه وایي چې شا به وایي اوس وایي مونږ اخته کړي یو او راته چې شا به دلته شاډوله واچوې ته خټک یې وایي بس ستړي شو که نه نو ما ورته وایي چې بابا دوی پرېږده زما ورسره څه کار دی که نه نو دغه چې کوم دی انټرټینمنټ یو ډېر ښه شی دی د بابا به ډېر خوښ او لکه هغه به بیا دا وایي چې غږوی ستړی کېده به نه پکې نه او د دغه حوالې سره دا خبره کړې دا به سلیم خان لالا چې کوم د صحابی دی هم کړې ده چې یاره پښتنو کې دا مسله شته چې ثقافت دی که نه موږ خپل ثقافت ته لکه ښه نه ګورو که نه لکه اوس یو سړی به دغه کوي نو دا خو مړه وي ډم دی باروته فنکار وي که نه لکه سلیم خان لالا وي چې موږ سلیم خان لالا موږ د کالج نه رالو نو ما ورته چې دغه دی وایي چې دا څه دی وایي چې دا جي دا پښتون سټوډنټ فیډریشن ده که نو وایي چې دا جي زموږ د کلچر سیکټري دی وایي چې خړت خړت په خندا شو وایي چې پښتانه خو کلچر ته ډېر ښه نه ګوري ما ورته چې بابا تا دې څه ګورې چې یاره وګوره شاخیل ته وګوره څومره کار سړی دی وایي دغه لوار ته وګوره ګاڼې ته وایي چې دا شاخیل دی دا لوار دی دا خو ځان ته خبره خو پښتنو کې لکه د دغه سره د موسیقي سره شوق ډېر زیات دی لکه ګوره پښتون سړي ورته ډم وي خو چې کله کښېني کله دغه شي بیا ورته ناست اوري که نه نو بابا په خپل شوق د رباب د دې شینو منګي وغیره تصویران هملته شته چې له تاسو ته وښیم بس مونږ به جي یو اخیری ریکویسټ ستا دی چې تاسو مونږ ته غني بابا سره ریلیټډ هغې سره اسوسییټډ چې څه داسې یادګار څیز وي هغه مونږ سره شیر کړئ چې د هغه مونږ دلته کې چې کوم دی نو پکچرایز یې کړو زمونږ دا ټول کتونکي هم هغه وګوري صحیح ده مهرباني بارام خان تاسو ډېره ډېره مننه ډېره مهرباني چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو مونږ له ټیم راکړ او کله چې مونږ دلته کې راغلي یو نو ډېر زیات انتهایی خوش اسلوبۍ سره او ډېر ویلکم اټیچیوډ سره تاسو مونږ ریسیو کړي وو د ټول قوم د طرف نه ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو دغه خدمات نه علاوه چې د ستاسو مشرانو یا ستاسو د کورنۍ کوم پښتنو سړي دي دا هم عزت مونږ له راکوي او دا هم ټیم راکوي یو جهان مننه چې ستاسو
زه خو د بابا یو نصیحت وکړم، بلکې چې هغه وفات کېده نو هغه ماته یو خبره کړې وه او د خاورو سره وبخښي. هغه وایي بچي وي 2 شېنې دي، هغې نه پس هسپتال کې بیا وفات شو. ما ته وایي بچي وي داسې دغه شو چې لږ طبیعت یې دغه و، نو ما ته یې اواز وکړ، ما ته وایي بچي راشه دې خوا. بچي 2 شېنې د دنیا کې، یو ته حقوق الله وایي چې کوم د الله حق دی، هغه وایي دا مونځ شو دا شو. دا شېنې یاد کړه که تا نه چېرته کمزورتیا دي پکې، یا خدای بسم الله الرحمن الغفور الرحیم دی وبه بخښي درته. خو د انسانانو سره چې کوم اسلام مسله کې د بل چا حق، د غریب حق پال، د چا سره زیاتې کول دا به نه کوي، دا به درته الله نه بخښي. دې نه به ځان ساتې. او بل یې راته دا وایي چې د مورکۍ به ډېر عزت کوې، دې تاسو ډېره قرباني ورکړې شو چې هغه ځوانه زانۍ کې کونډه شو، زما والد صاحب وفات شو که نه، نو هغې د وجې دې به ډېر عزت کوي، د چا حق به نه وي، چا سره به ظلم زیاتې نه کوي، بد به چا سره ټول عمر نه کوي که ښه نه شي کولی. او زه به په دې شعر باندې ختم کړم د بابا چې زوره شو پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي، روکه غماشال شه چې جاري شو دې ډېره مهرباني زهران خان، ډېره مهرباني.